دغه صحابي سرور کونین ته عرض وکړ وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما یو ورکوټه غونته درخواست که خفه کېږي نه. حضور فرمایل سعد سدي د بدر میدان ته روان دي. وی زما یو ورکوټه رور دی عمر نامه ده هغه صحابو نه پټ پټ روان دي میدان بدر ته منډي وای. یا رسول الله نه د مور او پلان ته پوس کړي دي او نه تاسو نه ته پوس کړي هغه دی روان دي. حضور فرمایل کم دی هغه دی. وی عمر وی لبیک یا رسول الله وی دل دراشا منډي 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 ثاني ولې د حضور مبارک مخې ته ودرېد. قید الجهاد ته پوس کړي عمر ته معشوم نه ته خو ډېر ورکوټې نه ته بدر کې سکې. یا رسول الله په وجود ورکوټې ما خو عشق مې ځوان دی عشق مې په ځوانۍ کې ښه موج کې دی عشق مې په دې او د الله محبوبه خیر دی ما دی رول په پرزول وروله د سعد ابن ابي وقاص لمې وروله کدی مې راواچو خو بیا به بدر ته ځم او کراوي غورځولم نو زه به کور ته ځم. او سعد ابن ابي وقاص ته وګورو عمر نو معصوم بچی دی. سعد رضی الله تعالی عنہ لمې په کبړو وروله سرور کونین فرمایلو هر شی دواړه په کشتۍ باندې یو ورور د بل ورور په پنجه کې لاس ورکړلو. سینې یو بل سره ملو کې پنجه ازمایي کوي. زم هغه خلق به کم دی چې دا الله نبی تماشې ته ولاړ دی او د یو مور بچي په پرزولو ورغلی دی. تکبیر دوړه غیږ په غیږ ورغلل. حضور تماشې ته ناست دی کله یو راغورځي کله بل کله یو کله بل. کمزورې سړی خو بار بار راغورځېږي که نه کمزورې سړی بار بار راغورځېږي که نه. نو چې دی کله په دې غیږ په غیږ ورغل نو دا کشر ورور ورته وایي وی سعاده مړ بشم که د حضور نه پاتې شم مړ بشم که د حضور نه پاتې شم ما وره شاته پرې نږدې زه بغیر د سرور کونین نه پاتې کېږم. او که ته رښتیا د الله او د هغه د محبوب په محبت میدان ته روانې نو زه تا ته دا حضور وسیله کوم چې ما ته ځان راوغورځوه. ما ته ځان راوغورځوه ګنې پاتې کېږم ډېر به خفه شمه تاسو خو هسې ځئ روان یئ. سعد ابن ابي وقاص چې کله د حضور خاطر واورېده ځان لیخ پیلو بلکې لوی ستړي میدان کې شکست وخوړ را پرېوته. ماشوم ورور ورته د سینې د پاسه ولاړ دی. هی د الله محبوبه وګوره سعد مې لاندې راوغورځو که نه. حضور وخندل وی بچے زه پوهېږم سبحان الله وایې بچے زه پوهېږم د ساز زور ما ته معلوم دی
د سعد زور ما ته معلوم دی. عقاید و جهان وخندل. صحابه کرام حضور نے تپوس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو خو وخندل. تاجدار حرم فرمائی وی دا می دا دیر خوشحالی رو خندل. متوجه شه لکه وره ورش پدی خوڑا کل براغلی دلته کې ناستی خیر دی زنه یو سا جولای کې خیر یو سا اصله چې مات نوځي خدای د نه خفای. متوجه یې داسې حالت کې کېږي چې د خدای در باندې رحم راشي. موږ ډېر ګناهګاران یو جي په خدای موږ ډېر ګناهګار یو. داسې حالت کې کېږي چې د الله د فرشتو رحم در باندې راشي. ټیک ده خبره خو ما صحیح ده کنه. خپل ځان ته وګوره زما کیفیت ولې بدل نشو. تاجدار حرم فرمایل ځکه مې وخندل چې نن جبریل علیہ السلام د دې تماشې له د سدرت المنتهى نه راغلی دی. د سدرت المنتهى نه جبریل علیہ السلام د دې دواړو رونو کشتۍ تماشې نه راغلی دی. او مغه وشوه تلګرام کې شروع کې د صدر ولته تلګرام کې شته کنه تلګرام کې شته صدر ولته دا شاته ټوپۍ ولا نه ته چشمو ولا غده خرابای نه بس پوش بريده بس اخر جاله مولا ورانا کا. متوجه ہے سبحان اللہ وائے قدرت کار اکثر دا چشمو والا خطرناک داسته چلے داسې عجیبه غوندې کار دی چې چاته چشمو والی اکثر پکې خطرناکی. تا نه یادوم ګوره خو زموږ د سر تاجي اخوا شقان دي ځکه چې دا بعضې سړی چشمې د مجبورۍ نه چې بعضې د شوبازۍ دپاره شي چې شوبازۍ دپاره چې دا ډېر رواني. الله دې موږ کو تاسو نیکان کی. کله کله زه خوش طبیعتي کوم زما خوش طبیعتي باندې خفه نه شئ. زما رونه یې زما ټول د سر تاج یې ټول چې دې مجلس کې ناست یې ښایسته یې ګلونه یې رب مه خرابوه. رب العزال دې زما او ستاسو د ټولو حاضري قبوله کې امین پې ووایې. په خبره پوهېږئ جي بدر غزا وشوه جي چې د بدر غزا کې د میدان جنگ کې صحابه کرام ولاړ دي. هغه د کفارو کې یو کافر آواز وکړ صحابو وسادګانو تاسو چې د میدان جنگ ته راتلئ تاسو سره څه دي؟ 314 کسان دي. اتو کسانو سره توري دي او 15 د بره 300 ها بیا مواز رانغه هاي 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 لا خوف عليهم هغه داسې دی چې دا ټوپک والا ولاړ دا اف سی وی کلیوي والا ډېر باندې بلوډ وای او پتا غونی زیګ نشونه بیا لا خوف علیهم ده او کنا غبلوډ نانی والے تسمکه سره ازمکه شنو دی تیار وای چې دا بس یې وړم ټوپ بلوډ خو را باندې والو جی دا څه ده کنه دا خدای مکه کوزه چې دا لیوی والا ولاړ یو بدر کې مړی چار یو در کې مړ کو دا ټول تختی چې ته ما پکې مړ نه کی اسو خبره کوم دا حفاظت ته ولاړ دي انتظامی والا دي. خدای دې له ترقی ورکی زمونږ مجلس په خیسته شو او زم چې دوی خو به ډېرې پیرې ورکړي د ډېرو ځایونو کې به حفاظت ته ولاړي. نن تاسو د هغه خلکو په میانځ کې ولاړې چې نن په لکونو عربونو ملائکې مجلس ته راغلي دي. صاحبزاده صاحب موږ د انتظامی شکریہ ادا کوو. الله دې زموږ د ملک بچی ته خیر نصیب کی. 314 اتو کسان سره توري دي او 15 کسان بغیر 15 د بره 300 همداسې ولاړ دي. چا سره چوکه لاس کی چا سره د کجوري څانګه چا سره بل بوټي څانګه نارۍ غوښه خوړلې وه
پولاو خوړلی و پټې تیکې خوړلې وې روشه خوړلی و درګۍ ته کوشي و سیخون الله هغې ته خدای موږ پیدا کړي یو هغه چې د بدر میدان ته راتله په کجورو یې روژه نیولې وه دوه او درې کجورې افسرداده صاحب دی خوړلې وې د کجورو ګټکې په لاس کې نیولي وو او میدان ته راووتل سرور کونین خو د ډېر لوی نظر خاوند چې داسې د صحابو ته وکتل نو سترګې یې راډکې شوې چې سترګې یې راډکې شوې نو رب العزال وحی راولېږله محبوبه چې دومره غم ونه کړي تا 314 وروستي دي زه به د اسمان نه 3000 فوج درولېږم بیا مواد رانغې زه به 3000 فوج درولېږم د چا په سرپرستۍ کې د جبریل علیه السلام په سرپرستۍ کې د بدر میدان ته 3000 ملائک راکوشول لږ اخلاص سبحان الله وایه ټول سرور کونین نه ګیر چاپې راودرېدل صحابه کرام فرمایي چې کله به مونږ کافر پسې منډه وهله مونږ دا وایو چې د ده نه سر قلم کړو کړه شو چې د هغه نه به سر والی شوی و اب ته جبریل اوچت کړی و جبریل به 2 ټوټې غورځولی و او د بدر په میدان کې به آواز راتله هیزوم هیزوم عقاید و جهاد ته صحابه ورته کو محبوب هیزوم آواز راتله حضور مبارک ورته وفرمایل دا د جبریل علیه السلام د اس نوم دی دا به جبریل علیه السلام ضرب لګاو میدان کې به مخکې روان و د بدر غزا شوا اویا کسان کافران مردار شول اویا پکې ژوندي ګیپو نیوه او دې طرف ته صحابه کرام 14 کسان شهیدان شول 14 ښایسته ګلونه چې سپوږمۍ ته شرمېدې نور ته شرمېده درانه لکه د غرونو په شان زلمي پرېوتل د غرونو په شان زلمي شاه زلمي میدان کې پرېوتل تاجدار حرم خو ډېر رحم دلو زړه کې ډېر لوی رحم دی تاجدار حرم په یو شهید ګرځېده حضور مبارک ځان مضبوط کړی حوصله د حضور مبارک ډېره مضبوطه وه خو چې کله په دې شهیدانو ګرځېده آخر کې یو شهید لا راغی اوس به د ووش مسلمانان عاشقان به وایي چې دا کم شهیدو چې سرور کونین ورته کېناسته او د حضور په دې ښایسته مخ د نیازبینو سترګو نه اوښکې راغې او حضور په ژړا شو ویې ژړل دا هغه ماشوم چې خپل رول له پپرزولو ورغلی او هغه ماشوم چې رول له پپرزولو ورغلی او د محمد رسول الله مبارک هغه ماشوم مچي ته کېناسته داسې راواغسته حضور مبارک ورته وژړل وی جړل صحابه راغه حضور فرمایل په ډډه شي اخوا شي یو صحابي براتلو لو خیر دی محبوب خیر دی حضور فرمایل اخوا شي او دا بچه په غیږ نیولې دی لږه لازه چې تیره شوه حضور مبارک فرمایل صحابه راځئ راشئ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی سا مسئلہ وا عقائد و جہانو فرمائل تاس میں زکا خواہ کولے دا اسمان نا فرشتے دے معشوم دیدن لراغلی وی اللہ